السلام علیکم ملګرو دې ماشوم چې دی نو 6 لک روپۍ تنخواه د میاشتې اخلي ملګرو او دې ځان ته دا یو ګاډی واخیستو ښه دې کهانۍ سره مکمل شریک کوم مکمل سټوري ته شریک کوم چې داسې څه کار کوي ښه د 6 کاله ماشوم دی او ځان ته یو ګاډی واخیستو 6 لک روپۍ میاشت څه دا اوس اخلي ملګرو دا واقعه را سره مکمل وګورئ د سټوري را سره وګورئ د هلک چې ملګرو دا کوم ځای کې سره تعلق ساتي او داسې څه کار کوي ښه چې دا غټ شي که نه ملګرو دا اوس 6 لک روپۍ ګټي او دا به بیا په کروړونو سره حساب کوي که نه تاسو هم داسې ګټلی شئ نو بیا را سره سټوري دی هلک دا واورئ که نه چې تاسو ته هم پته ولګي او تاسو هم داسې کار شروع کړئ نو ستاسو زندګي به هم بدل شي نو زما ټول ته خواست یار تاسو هم ویډیوګانې په ټیک ټاک باندې ګورئ یوټیوب باندې ګورئ فالتو ویډیوګانې ګورئ نو نن دا ویډیو وګورئ چې ستاسو زندګي بدل شي ښه مکمل معلومات در کومه چې دې نوم سره ملګرو د 6 کالنی ماشوم دی 6 کاله عمر دی ملګرو او نن دومره پیسې ګټي ملګرو دې نوم دی محمد شیراز ملګرو او دې سره یوه بله جینۍ ده چې د هغې نوم دی د هغې خور ده مسکان ملګرو دا لږ چې دی نو دا چېرته د کور نه بهر ته راوتی او ملګرو د ګلګت بلتستان سره تعلق ساتي د کور نه بهر ته چېرته راوتی موبایل ورسره و لږه ویډیو یې کړ ملګرو چې هغه په یوټیوب او په فیسبوک باندې دومره وایرل شوه که نه چې دې زندګي یې ټوله بدل کړه ملګرو د هغه نه پس دا ولګېد ملګرو ځان له یو یوټیوب چینل جوړ کړو که نه په یوټیوب چینل باندې ویلاګینګ کاوه شیراز ویلاګ دغه یوټیوب چینل یې جوړ کړو دې سره دا یوه جینۍ ده که نه مسکان او د شیراز چې کومه ویلاګ ده نو دې به ویډیوګانې کولې که نه ملګرو دومره وایرل شو که نه تقریبا په یوه میاشت کې دې 1 میلیون سبسکرایبر پوره شول ښه د اوسه پورې به چا 1 میلیون سبسکرایبر نه وي پوره شو ځکه که ډېر کسان کار کوي نو 500 کې ته به ایله رسېدلی نو ډېر خلکو سبسکرایبر کم دی خو لیکن د دوی په یوه میاشت کې نه ده ټولو دنیا کې یو ریکارډ جوړ کړو ښه چې په یوه میاشت کې دوی 1 میلیون سبسکرایبر راغلل ملګرو او دوی چې دی نو دوی له اولنۍ تنخواه راغله ملګرو که تاسو ته خبر شئ تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ دوی له اولنۍ تنخواه راغله که نه چې تقریبا 6 لک روپۍ راغلې ملګرو 6 لک روپۍ تنخواه یې له اولنۍ راغله ښه دوی ویډیوګانې د خلکو دومره خوښولې که نه چې دوی له اولنۍ تنخواه 6 لک روپۍ راغله که نه او دې زندګي بدل شوه په 6 کاله ماشوم چې دی نو هغه یو دومره روپۍ ګټي تقریبا د دې 1 میلیون سبسکرایبر دی چې په انډیا او پاکستان کې چې دی نو د اوسه پورې چا پوره کړم دی بلکې ټوله دنیا یې حیرانه کړه ښه دې ماشوم نو زما ټول ته خواست یار چې خپل ټایم مه ضایع کوئ که چېرته ځانه هم ویډیو کوئ ځانه یوټیوب چینل جوړ کړئ لږ کار پرې کوئ هره ورځ په هفته کې پرې کار کوئ خو لیکن زندګي هم بدل شي ښه خپل ټایم مه ضایع کوئ زما ټولو ته خواست یار د دې د سټوري مال چې تاسو شریک کړم دا لږ ډېر زیات وایرل دی که نه نو تاسو هم د دې نه عبرت واخلئ او 6 کلنی ماشوم دی او دومره غټې پیسې ګټي تاسو به هم حیران شئ